قال ویلی حضرت موسی علیہ السلام انه یقینا شاندار یقول وای رب العالمین انها بقره یقینا دا وغوادا لا ذلول ندجوت شی تصير الارض چدی گنړولی وزمکا دی ایوی نه کړي ولا تسقي الحرث او نیلو بکړه فصل ارټن نه کړي مسلمتن ساتل شوی دار قسم عیبنا لا شیت فیها نشته د سعیب په دی غوا کې قالوا ولدي الان اسجت راتل بالحق فكر بيان سرا فذبحوها نذبح کړي وداغوا حلال کړي وداغوا وما كادوا يفعلون او نو دې نږدې چې دا کار کړي وَإِذْ قَتَلْتُمْ یاد کا وقت چې قتل کړو تاسو نفسا یو نفس فدارأتم نو پجګړ شو تاسو فيها پبارد دې نفس کې والله مخرج الله سرګندون کې وما كنتم تكتمون چې وای تاسو پټون کې فقلنا اضربوه ویلم وحید لرب بعضها فبعض اندامنو ددی غاسرا اضربوه وحید ببعضها فبعض اندامنو ددی غوا یا وحید لرب بعض اندامنو دد کذالک یحیی الله الموتى دارنګ ژوند کوي الله مړي ويريكم آیاته او خی تاسو تخفل قدرتنا خپل نشانات لعلکم تعقلون د دې لپاره چې د عقل نه کاروالی او په باس بعد الموت مو یقین پیدا شي ثم قست قلوبکم بیا سخشوی وزنستاسو من بعد ذالک پس دینا فهیا ندازنستاسو کل حجارتی پشان دکانو گنتی سخشیو او اشد قصوا یا ډیر زیات پسخوالی کی دکانینا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ يَقِينًا بَعْضِ دَكَانُنَا لَمَا خَامَخَا غَوِي يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ شِرَوَانِيگِ دَاغِنَ نِهْرُنَا وَإِنَّ مِنْهَا يَقِينًا بَعْضِ رَدِينَ لَمَا خَامَخَا غَوِي يَشَّقَّقُ چِچوي فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ نُرَوْزِ دَاغِنَوْبُ وَإِنَّ مِنْهَا يَقِينًا بَعْضِ رَدِينَ لَمَا خَامَخَا غَدِي يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ چرار غړي د یری د الله نا وما الله ند الله بغافل خبر عما تعملون دا غسن چې تاسو کوم عمل کوي افتطمعون آیات تاسو تمل رای ايؤمنوا لكم داغنی چې دای به خبر یقین ساتي تاسو په خبر باندې یادا چې دای بغنی ایمان راړي دا کافران لکم ستاسو د دعوت د وجنا وقد كان بشك وفريق يودل منهم ذوينا يسمعون كلام الله اوریدو به کتاب د الله مراد د کلام الله نه تورات شریف دی يسمعون كلام الله اوریدو به کتاب د الله چې تورات شریف دی ثم يحرفونه او بیا به تحریف کولو پدې کې پټولو به ردو بدل به پکې کولو من بعد ما قالوه پس دا غنه چې سوچ او فکر بو کو پدې کې وهم يعلمون او دوی په هیږي چې کینن دوی دروغجنني